نو ستا د ډاډ څوک دي؟ زما د ډاډ خپل ځان دی بس. زه دا منم چې خوږې دي خو یو کار وکړه، دې رشته دارو ته په هر څه کې انکار وکړه. په کور کې پټې چرتکې د دغه نوې جامې هسې یو څو ورځو اواغونده شلېدلې جامې په ژوند کې راوله د قصد اندېښنې لالیه، د یو څو سپکو په ځان واړوه قرضې لالیه، چې په کوڅو کې در په در ګرځي سوالونه غواړي، ښه سم غریب شه چې بچي دي خیراتونه غواړي، د ناروغۍ نه په کټ سم له هېڅ تمره لالیه، درته معلومه به شي هره یوه رشته لالیه. په دې غربت کې هسې زه د رشته دارو کره، د مور د مرګ نه پس ورزه د ماماګانو کره، یا یې د مخې چرته وکړه د اولاد خبرې، هسې د وروڼو منځ کې وکړه د جیداد خبرې. د پلار د مرګ نه پس لالیه یوې شیبې له ورشه، د دغه خوږ تره کره هسې یوې شپې له ورشه، چې د مور پلار لاسونه نه وي ستا په سره لالیه، درته معلوم به شي د دې خلکو نظر لالیه. یا خپلې ټولې حساسې د بېوسۍ د لاسه، خو دغه خپل کور خرڅوه د مجبورۍ د لاسه. که څوک پردی که نه ستا دغه رشته دار خیږي، بیا پکې وګوره چې څوک یې خریدار خیږي. او زه منمه چې خوږې دي په خوږو لمحو کې، په کار بیخي نه راځي یاره په ترخو لمحو کې. د یانه هر ځای کې خو مه کوه صفا خبرې، په ډېرو خلکو به دې لږې په رښتیا خبرې. تا خو رشته دارو پسې چې څه ووې ښه رښتیا دې ووې، رشته دارو ته هم جوړ ځپلې.